بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیع الله امیری متاثر د پنتون لخونه د نن درس د ګرافیک ډیزاینینګ 15 ایلیمنت چې د سپیس یا فاصله څخه عبارت ده تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو سپیس چې د خالی ځای ته وایي، یعنی په ډیزاین کې خالی ځای ته فاصله یا سپیس ویل کیږي. دوستانو سپیس هم د ګرافیک ډیزاین له مهمو عناصرو څخه شمیرل کیږي، خو په حقیقت کې ټول عناصر چې دي مهم دي، لکن داسې ډیزاین بني چې په هغه کې د سپیس څخه استفاده شوي نه وي. خو لکن داسې ډیزاین شتون یا شته چې هغه ډیزاین کې مونږ د ټیکسچر یا لاین یا شیپ نه بغیر مونږ هغه ډیزاین کړی وي. که چېرته د کوټې مثال راواخلو دوستانو، چې یو کوټه د 15 کسانو د اوسېدو لپاره به مناسب وي. او که چېرته په همدغه کوټه کې مونږ 50 کسان ورځای کړو، په حقیقت کې په دغه کوټه کې به ناسته پاسته د هوا تنفس چې کوم دی دا به کم شي. نو همدغسې که چېرته زموږ په ډیزاین کې له سپیس یا فاصلې څخه کار اخیستل شوی نه وي، نو زموږ ډیزاین به بد ښکاره شي او مشکل به پکې وي. نو د دې مثال څخه دا معلومیږي دوستانو چې په ګرافیک ډیزاینینګ کې سپیس یا فاصله څومره مهم رول لري. اوس به راشو د سپیس یا فاصلې اقسامو ته، چې تقریبا موږ 3 ډوله سپیس لرو، چې یو عبارت له پازیټیو سپیس یا مثبت فاصله څخه عبارت دی، بل چې دی دوستانو نیگیټیو سپیس یا منفي سپیس څخه عبارت دی، او دریم چې دی 3D سپیس څخه عبارت دی. اول به راشو پازیټیو سپیس یا مثبت فاصلې ته، چې هغه فاصلې ته ویل کیږي چې په ډیزاین کې شتون ولري او یا ولیدل شي، چې دا سپیس کېدلی شي ټایپ وي یا لاین وي یا شیپ وي، هر څه کېدلی شي. د ښه مثال لپاره راځو دوستانو عکسونو ته، چې په دغه مثال کې تاسو ته پازیټیو سپیس ښودلی. دوستانو دغه شیپ چې دی د دې شاوخوا چې کوم سپیس دی، دغه سپیس ته پازیټیو سپیس ویل کیږي. بل چې دی دوستانو د پازیټیو سپیس څخه په پوسټر په ډیزاینونو کې ترې اکثرا استفاده کیږي، چې ښه مثال دغه عکس دی دوستانو. دلته شاوخوا چې تاسو ګورئ ډیر زیات سپیس مونږ لرو، چې دغه ډیزاین ته یو خاص ښکلا یې وربخلی. بل چې دی دوستانو دغه ټیکس چې دی د همدغه سپیس له طریقه توجه جلبوي او فرق نه کوي دوستانو چې سپیس په کوم رنګ وي. څنګه چې تاسو ګورئ دغه سپیس چې دی دوستانو د خاکي رنګ څخه جوړ شوی. بل چې دی دوستانو د سپیس څخه په برانډینګ کې استفاده کیږي، چې ښه مثال دغه عکس دی، چې تاسو ګورئ په دغه عکس کې شاوخوا ډیر مونږ زیات دلته سپیس لرو. بل چې دی تاسو ګورئ دلته په ویزټ کارت کې د سپیس څخه څنګه ډیر استفاده کړې، چې ګورئ یو خاص ښکلا یې هم همدغه ویزټ کارت ته وربخلی. او بل چې دی دوستانو د سپیس څخه په اعلانونو کې، مثال په بیلبورډونو کې ترې استفاده کیږي. د ښه مثال لپاره دغه بیلبورډ تاسو ګورئ چې د موبایل یا آیپډ مینی اعلان یې لګولی دوستانو، لکن چې ګورئ دلته ډیر سپیس یې پرېښی دی، چې د همدغه سپیس په واسطه باندې دغه آیپډ مینی چې کوم اعلان یا عکس دی سترګو ته توجه جلبوي. بل چې دی د سپیس څخه په کارټنونو کې، مثال په پیکینګ کې ترې استفاده کیږي، چې د تاسو ته مې د پیکینګ یا د کارټن یو عکس راغستی دی، چې تاسو ګورئ چې دغه کارټنونو ته هم یو قسم ښکلا یې وربخلی. او بل چې دی دوستانو د سپیس څخه عموما څنګه چې ما مخکې ویل په پوسټرونو کې ترې استفاده کیږي. دلته تاسو ګورئ د یو فلم پوسټر ما راغستی دی، چې تاسو ګورئ د آبي رنګ باندې چې کوم دلته سپیس دی، چې دغه آینه کې او دغه ټیکس چې دی همچنان یو خاص قسمه توجه ځان ته د همدغه سپیس په واسطه باندې راجلبوي. دوستانو په پروډکټ ډیزاین کې هم د سپیس څخه ډیر استفاده کیږي، چې تاسو ګورئ دغه بوتلونو ته یو خاص ښکلا یې همچنان وربخلی. پازیټیو یا مثبت فاصلې نه پس راځو دوستانو نیگیټیو یا منفي فاصلې ته، چې هغه فاصلې ته ویل کیږي چې په ډیزاین کې شتون نه لري، یعنی د بل شکل د جوړېدو څخه منځته راغلی وي. د ښه مثال لپاره که چېرته تاسو دغه عکس ته ځیر شئ دوستانو، چې د دغه سپین شیپ د جوړېدو څخه دغه شیپ منځته راغلی، چې په حقیقت کې دغه شیپ چې دی دوستانو د زمری یا د پړانګ چې کوم تصویر دی دلته کېښلی شوی یا جوړ شوی. بل مثال چې دی دوستانو، که چېرته دغه ونې عکس ته ځیر شو دوستانو، چې دلته شاوخوا موږ ډیر زیات سپیس لرو، چې د همدغه ونې په ساس کولو سره دغه دوه عکس چې تاسو ګورئ، چې یو د بیزو دی او بل چې دی د پړانګ یا د زمری عکس دی ترې جوړ شوی، دغه ډیزاین ته یو خاص ښکلا یې وربخلی.
او بل مثال چې د دوستانو که چېرته دې عکس تاسو ځیر شي د دغه شیپ د جوړېدو سره تاسو ګورئ دغه طرف ته او دغه طرف ته د انسان عکس ترې جوړ شوی چې په همدغه ډیزاین کې د سپیس څخه ډیر زیات استفاده شوی. د مثبت او منفي فاصلې نه پس راځو دوستانو د سپیس چې کوم دریم ډول دی چې عبارت له 3D سپیس څخه دی دغه تاسو ته زه تشریح کوم. که چېرته دغه عکسونو ته ځیر شو دوستانو دغه ډیزاین د 2D ډیزاین څخه جوړ شوی چې یو لرې نقطه موږ ته نه ښیي خو په حقیقت کې که چېرته راشو دغه ډیزاینونو ته دې ډیزاین ته موږ ځیر شو دغه غر چې د دوستانو نسبت دې غر ته موږ ته لرې ښیي چې دغه لرېوالی د 3D په واسطه باندې موږ ته ښایي چې د دې دوه غرو په منځ کې دغه فاصله ده دغه فاصلې ته د 3D فاصله وایي چې تاسو ته مې دلته په تعریف کې هم ښودلی. اوس به راشو د 3D چې کوم دویم مثال دی دوستانو که چېرته دغه عکس ته ځیر شو دغه ساحه چې دی یا د سړک دغه ساحه چې دی موږ ته نسبت دغه ساحې نه نږدې ښکاري چې د همدغه دوو نقطو او دوو پوینټونو د 3D سپیس یا فاصلې څخه دا جوړ شوی. دوستانو دا و د ګرافیک ډیزاینینګ چې کوم 5 ایلیمنټ چې عبارت له سپیس څخه و تاسو ته مې دا وړاندې کړم. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کېکاږئ. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.